بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ما زه په خامه خرابه ده میرانشاه کې ما علاج کولو ډاکټرانو سره مشوره وکوله. هغې به ویل چې ته به اپریشن کې په اپریشن چې به مونږ د پښه بندوو. بیا میرلی ته رالم، هلته مې اپریشن ډاکټر سره مشوره وکړه. بیا یې هغه ته وویل چې ته به د پښه به دې بندوي او د کولول علاج نشته. بیا پېښور ته راغله، بیا هغې ته مې مشوره وکړه ډاکټرانو سره. هغه ته وویل چې د پښه به دې بندېږي او کولویږي نه. بیا د هغې نه بعد زه اسلام آباد ته رالم، سرچ مې وکړو، فزیوتراپي ته رالم. ډاکټر زیشان سره میلاو شوم، هغې ما ته علاج ولیکلو. په ما باندې ډاکټر ارسلان علاج شروع کړو. علاج یې شروع کړو، د الله په فضل سره علاج کامیاب شو. زما پښه کولاو شوه، د اپریشن نه ختم شوه، اپریشن نه بهر شوه، دغسې ټیک شوه فزیوتراپي سره. بیا ما زه میرانشاه کې ما علاج کولو، ډاکټر ته ورغلم، یې سره مشوره وکوله. زما ویل به چې اپریشن به یې کوو، بیا بندوو به یې، د هډوکی به بندوو، دې نه بل حال یې نشته. بیا میرلی ته رالم. میرلی کې ما ډاکټر سره مشوره وکوله. هغه راته وویل چې اپریشن به یې کوو، د پښه به بندوو. بیا پېښور ته رالم، هلته مې ډاکټرانو سره مشوره وکوله. بیا یو ډاکټر راته وویل چې فزیوتراپي وکړه. مشوره کې دوه درې ډاکټرانو سره مشوره وکړه. بیا فزیوتراپي ته رالم، دلته مې علاج شروع کړو. زما کار وشو، هډوکی مې څه نسو کولاو شو، او په پښه کې مې چې کوم درد و او کوم پړسون و پکې دا نه ختم شو. او زه اوس تاګ رو تاګ ته سیخ شوم، ما ته اوس هېڅ تکلیف هم نشته او بالکل ټیک ټاک یم. مسله ختمه شوه، زما علاج پوره وشو انشاءالله. ما د خلکو ته دا میسج دی چې ما غوندې چې کوم مریضان دي، مثال درد وي پکې، په بند وي، شنګر وي، ملی کې پرخ وي او لاسونه کې پرخ وي، بند وي، مثال چلیږي نه پوره. دلته که چې کوم علاج ده، زما علاج صحیح وشو. تاسو ټولو خلکو دپاره دا میسج دی چې تاسو راشئ، دلته که خپل علاج وکئ او انشاءالله کامیاب علاج به وي.